د مهترلام ښاروالۍ د یون هبیتات همکاري موسسې او د ولسي ګډې ونډې پر اساس نن د 23 میلیونه او 800,000 افغانیو په ارزښت د مهترلام ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د ختیځ او لویدیځ نوي ښار په سیمو کې د سړکونو، ویالو او پلچکونو جوړولو چارې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د ولایتي شورا د غړو، د مهترلام ښاروالۍ ښاروال، د یون هبیتات موسسې استازو، یو شمېر دولتي او قومي مشرانو لخوا رسما پیل شوې. په یادو پروژو کې 4792.5 مترو په اوږدوالي د سړکونو کانکریټ کاري، د 8215 مترو په اوږدوالي د ویالو پخول او د 14 پلچکونو جوړول شامل دي چې ټول 23 میلیونه او 800,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. په یادو پروژو به د ورځې 215 تنه کار کوي چې د یو کال په موده کې به یې کار بشپړ او ګټې اخیستنې وړ وګرځي. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي او نورو مسؤلینو په وار سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ څو ولسونه له حکومت سره د بیا رغونې پروژو په پلي کولو کې پوره همکاري وکړي تر څو وشي کولی د دې ولایت په نورو سیمو کې همدې ته ورته د نورو ګڼو پروژو شاهدان واوسي. دغه پروژې چې زمونږ ځای ته راغلي دي او موږ ډېر پرې خوشحاله سو او زمونږ دغه وطن پرې ابادېږي او زمونږ دغه منطقې پرې باندې زرغونېږي او دغه کثافت او دغه ګندګي ورکېږي او موږ ټول ولس او ټول قوم پرې باندې خوشحاله سو او دغه خدمت موږ سره د مؤسسو کړی ده، دولت کړی ده او موږ دغه شاوخوا ټول خلک پرې باندې خوشحاله دي او انشاءالله تعالی څوک پکې مزاحمت نه کوي او دغه زموږ ځایونه ټول ګډ وډ خراب و او موږ ډېر پرې باندې ټول خوشحاله سو، ټول قوم پرې باندې خوشحاله ده او ډېره حکومت نه ډېره مننه کوو.